بالونونه تاسې ګورئ چې دا د کرسمس لپاره خلک خرڅوي. کرسمس هغه زما په لاس کې دی او دا خلک ډېر خوښوي. دا د کرسمس هغه دی ما په لاس کې نیولی دا ټول ما نه دی اخیستی یوازې د تاسو لپاره ما ونیو. نن تاسې د والتاوا سیند ماښام کې ګورئ چې ژمی موسم دی او اوبه کمې شوي دي. الوتونکي د سیند د پاسه الوزي. دلته ځینې کښتۍ تاسې ګورئ یوه داسې وړه کښتۍ ده یو بل هغه لږ غټه ده په اوبو کې چکر وهي. ماښام دی د چارلز برج د پاسه یم. دا هغه د پراګ یا د چک جمهوریت پخوانی او تاریخي پل دی په دې خاطر چې د پله اخواته د باچا ماڼۍ هغه قصر او اشرافزادګان اوسېدل او دې خواته عام ولس. دا هغه تاریخي پل ده چې پخوا زمانو کې ولس د باچا او خانانو سره دوی سره وصلول یا یو ځای کول. نو هغه اخواته هم دروازه دې خواته هم دروازه بیا اخواته دروازه کې به چا به اجازه درلوده راتلل به دربار ته او ډېر خلکو به نه درلوده. تاسې د والتاوا سیند ګورئ په کامره کې او راغلو هغه پله باندې لږ دې خواته وړاندې راغلو. دلته تاسې په کامره کې د قصر څوکه کتلی شي ماڼۍ یو ځینې برخې کتلی شي چې دا خواته خانان پاچا اشرافزادګان اوسېدل او په ماښام کې مخصوص څراغونه یې ورته لګولي دي چې هغه د کلا یا دغه پخوانیو تعمیرونو ښکلا په تیاره کې هم له لرې نه ښکاري او ښار ته ښکلې منظره ورکړي. رحمان بابا څومره ښه ویلي نشي د خانانو د ملنګو سره کلي چیرته عزیز خان او چیرته ملنګ عبدالرحمن. زموږ وطنونو کې د ملنګ او د خان رابطه نشته خو دا تاریخي پل داسې ثابتوي چې ولس ملنګان د خانانو سره وخت په وخت په رابطې کې ورسره او دا هغه دروازه ده چې د خانانو دروازه ده او د غریبانو په دروازه باندې راننوتو اوس د خانانو طرف ته ځو. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکوئ. خوشحاله ارامه اوسئ. د خپل ځان خیال ساتئ. د پراګ یو ښایسته ماښام مې په تاسو باندې ولیده. د خدای په امان.